ښاغلی سیام پسرلی د کاروبار لارښود دی، نوښتګر مبتکر ځوان دی. زه په دې عقیده یم چې هر انسان پیدا سوی یو استعداد لري یو فکر لري. ول دغه انسان اول باید ځان وپېژني. موږ وایو چې ځان ونه پېژنې خدای نه پېژنې. باید اول ځان وپېژنې چې ته څوک یې، کوم قوت لري، کوم خصلت لري، کوم خصوصیت لري. موږ په ټولنه کې یو بدبختي دا لرو چې وایي چې احمد پر مخ لاړه ډاکټر و، زم دغه لار تعقیبوم، زم ډاکټرېږم او زه به هم ډېر پیسې وګټم، زه به خپل ژوند جوړ کړم. یا مثلا فلاني کس وزیر دی، زه هم دغسې پر مخ ځم. موږ ډېر کاپي کوو د دې په ځای چې ځان پیدا کړو. موږ ته تقریبا دا 40-50 کاله کېږي د ډاکټر صاحب نجیب نه را په دې خوا چې په مکاتبو کې ویل کېږي چې درس وایه، زده کړه وکړه چې یو ښه جنرال سي، یو ښه معلم سي، یو ښه نطاق سي، یو ښه ژورنالست سي، یا همدغسې یو ښه انجینر سي چې په دغه دولت کې کار وکړي. پخوا ټول دولتي سیستم و، کمونیستي نظامونو کې دولت ډېر زیات رول لري. هغه وخت نه را په دې خو دغه ذهنیت زموږ د خلکو سره دي چې دوی باید چېرته مامور سي. ول دا فکر نشته چې دوی په خپله کاروبار پیل کړي، خپل د ځان امر واوسي، خپل د ځان رئیس واوسي، نور ته د کار زمینه برابره کړي. موږ وایو چې د لوی نوکر یا د لوی مامور څخه ښه ده چې یو وړوکی رئیس واوسي، حداقل په خپل اختیار کې خپل کاروبار لري او هغه پر مخ وړي. نو دلته زما ځوانانو ته هدایت دا دی چې په افغانستان کې فرصتونه بیخي زیات دي. دوی اول په آیډیا باندې فکر وکړي، یو ښه ښایسته نظریه باندې کار وکړي، هغه نظریه چې ډیولپ شو په هغه کار وکړي. یو خوا نه به ستونزې حلېږي، بل خوا نه خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، بل خوا نه دغه پیسې چې تاسو سره دي او دا فکر چې نور پیسې تاسو ته رازېږوي پیدا کوي. نو لارې ډېرې دي. پسرلی صاحب ما مخکې ویلې مالدس ځوانان شته دا اوس چې وایي 1,00,000 افغانۍ ما ته یې زه سم کاروبار پرې کوم. خو داسې کسان شته چې ډېرې پیسې لري، اوس حیرانه پاتې دي چې پیسې خپلې چیرې بندې کړي. بل دا چې پوهنتون څخه ډېری ځوانان چې فارغ کېږي یو نسبي سرمایه د پلار یا د ورور یو څو روپۍ لري چې کولی شي یو ښه کاروبار پرې جوړ کړي. خو دا ډېره په تمې چې ورې ما چیرې دفتر د میز تر شا دنده پیدا کړي او په کلونو په همدې باندې تېرېږي. اوس آیا افغانستان کې دغه بررسي څېړنه یا هغه تجربه چې تاسو بېلابېل ادارات لري دغه امکانات شته چې یو څوک نسبي ځان ته یو کاروبار برابر کړي په کم پیسو سره؟ اصلا په افغانستان کې دا امکانات ډېر زیات دی چې موږ په خپله ځان د کاروبار پیل کړو. یو خوا نه فرصتونه ډېر زیات دي، بل خوا نه ناامیدي ډېره ده د حکومت څخه. تاسو وګورئ داسې یو موقف ماته وښایه یو ځوان چې یو کال نه ډېر هلته پاتې وي، که هغه معین دی، که وزیر دی، که رئیس دی، که مامور دی، یو کال یو نیم کال وروسته تغییرات راځي، ټول هر څه تغییرېږي. نو دلته د ناامیدي رامنځته سوی او دغه جاب سیکیورټي چې وایي یا د وظیفو مسؤلیت نشته. نو دا هم د دې سبب کېږي چې ځوانان باید لاړ شي خپل کاروبار پیل کړي. بل خوا نه د فرصتونو خبره مې وکړه. افغانستان کې دومره ډېر فرصتونه دي. تاسو وګورئ همدغه څنګه سر ته چې وګورو دا میخ په ډېرو وړوکي ماشین جوړېږي، ولې موږ د نورو هېوادونو څخه واردوو. دا بوټان، کالي، دا توکمه، دا بټان دا په نورو هېوادونو کې جوړېږي، دا تار په نورو هېوادونو کې جوړېږي، موږ واردوو. که یو بل مثال ونیسو، باسکل، د باسکل زنځیر، د باسکل نټونه، همدغسې هغه چاین، ټوپ، دا ټول په نورو ځایونو کې جوړېږي. ولې موږ کولی شو په افغانستان کې دا جوړ کړو. تاسو دغه کامرې وګورئ، دا کامرې سټاند وګورئ، د کامرې میموري وګورئ، د کامرې بیټرۍ وګورئ، د کامرې لاین وګوره، چارجر، دا ټول په نورو هېوادونو کې جوړېږي. یو جنس جوړ کړه، د کامرو چارجر جوړ کړم دلته، یا مثلا میموري کارت جوړ کړه، میموري جوړ کړه. په افغانستان کې فلاشونه جوړ کړئ، سیډیانې جوړ کړئ. دلته په افغانستان کې د کار لپاره فرصتونه بیخي بلا ډېر زیات دي. دومره ډېر دي چې که چېرې موږ شروع ورته وکړو رسیدګي ورته نسو کولی. موږ مجبور چې د نورو هېوادونو نه خلک ورته راوغواړو چې موږ سره کار وکړي. ولې مهمه دا ده چې موږ همت وکړو، موږ پاڅېږو او ووایو چې زه باید په خپل فکر کار وکړم، زه خپل کاروبار باید پیل کړم او دا زما وطن دی. د دې وطن په آبادۍ کې باید زه سهیم شم. موږ همیشه منتظر یو چې یو بل څوک راشي زموږ ژوند تغییر کړي. دې پسې نه ځو چې خپله لاړ شو هم خپل هم د نورو ژوند تغییر کړو. موږ وایو فرصتونه شته دي، ولې فرصتونه مخکې که چېرې نه وي، هوښیار خلک فرصتونه جوړوي، ځان ته فرصت جوړوي. هر چېرته چې ولاړ سي ځان ته ځای برابروي، فرصت برابروي، کار کوي، ځان ته یو مړۍ پیدا کوي. زموږ اوسنی ځوانان چې زه ګورم په کوم شکل چې دوی روان دي، هغسې امید زه نه لرم چې باید دوی دغسې روان واوسي. یعنې د توقع خلاف خپل ډېر وخت په عباسیاتو تېروي، بس د شپې تر ناوخته پورې کیني، قطعې وکړه او دوکانو کې ودرېږي، یو رقم
دې فکر نه دی چې دا وطن زما دی او زما کورنۍ مور او پلار خویندې راباندې حق لري. زه خپله په ځان حق لرم چې یو ښه کاروبار پیل کړم، زحمت وباسم. که چېرې دوی ته یو کتاب وښیم چې دغه کتاب تاسو ولولئ، تاسو میلیونر او میلیاردر کېږئ. هغه دا خلک دا کتاب نه لولي، ولې که وایم چې د میاشتې 10,000 افغانۍ درته معاش درکوم، ما سره کار کوي، ښه په منډه راځي د میاشتې دا قبلوي، ولې هغه $1,000,000 نه مني چې هغه یو کتاب مطالعه کړي ځان هغه هدف ته ورسوي. یعنی سخت کار کوي، زیرک کار نه کوي. موږ دین وروسته سمارټ باید ډېر اوسو، زیرک کار وکړو تر څو خپل هدف ته ورسېږو. بله پسرلی صاحب دې ته به راشو چې موږ ځوانان تاسو ویل چې ډېر په البته ځینو نورو مسایلو باندې مصروفه سوي دي، څنګه کولی شو دغو ځوانانو ته انګېزه ورکړو او څوک کولی شي په دې برخه کې د دوی سره مرسته وکړي؟ زه کولی شم همدې دپاره راغلی یم، همدا زما وظیفه ده او ما خپل رسمي وظیفې پرېښې دي، معاشات مې پرېښي دي. دې ته راغلی یم چې ځوانانو ته زه انګېزه ورکړم، ځوانانو سره خپل تجارب شریک کړم. څومره سفرونه مې چې کړي، څومره زده کړې مې چې کړي تر ماسټرۍ پورې، همدغسې څومره چې کار مې کړی په میدان کې پاتې سوی یم، دا ټول هغه څه دي چې دوی امانت دي، زه دوی ته رسوم. او دا ژمنه مې کړې چې تر 5 کالو پورې به انشاءالله په پوهنتونونو کې، په مدارسو کې، په مختلفو ځایونو کې به کنفرانسونه، سیمینارونه، لوی لوی غونډې جوړو، دا ځوانانو ته انګېزه ورکوو، دا ځوانان د اوسنۍ خوب نه پاسو چې دوی باید ویښ سي او خپل کاروبار پیل کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ په نوم خیرات راټولېږي په اروپایي هیوادونو کې، په افریقایي هیوادونو کې، په امریکایي هیوادونو کې چانده ټولېږي چې یا اردو سره کومک وکړي، یا له دولت سره کومک وکړي، یا له معلم سره کومک وکړي، یا له ځوان سره کومک وکړي. موږ دومره تیارخوره او خیراتخوره مخته سوي وو، نور دا د زغملو نه ده. اوسنی او راتلونکي نسل باید نور خیرات ونه غواړي او تیارخوره باید نه وي. موږ باید نورو سره کومک وکړو، موږ باید نورو سره مرسته وکړو. د خوشحال خان خټک تاریخ وګورئ، د احمدشاه ابدالي تاریخ وګورئ، موږ نورو سره مرستې کړي دي. نور زموږ لاس لاندې زموږ د تسلط او امپراتورۍ لاندې ژوند کوو، نن موږ د نورو امپراتورۍ لاندې ژوند کوو. نو دا فکر او دا انګېزه موږ ځوانانو ته ورکوو. زه امیدوار یم چې انشاءالله دغه فکري بدلون به دې سبب کوي چې دلته به موږ تر راتلونکي 5 کالو پورې به تر 15,000 پورې شرکتونه جوړو، خلکو ته د کار زمینې برابرو او ځوانان دې ته هڅوو چې دوی د افغانستان د منابعو نه استفاده وکړي. دا د شرم ځای نه ده چې په سروبۍ کې یم دا اوس پاکستاني مایان خرڅېږي، دا د شرم ځای نه ده چې د لغمان د سیند په غاړه کې پاکستاني مایان او پاکستاني چرګان خرڅېږي، دا د شرم ځای نه ده چې دې ځای تر مزاره پورې تاسو حرکت کوئ، تر څومره لاره چې ګورئ غوښه پاکستاني ده، وریجې پاکستاني دي، ورپسې تېر صاحب شیدې پاکستاني دي، لبنیات پاکستاني دي، چپس پاکستاني دي، ټول شیان پاکستاني دي. نو زما شناخت څه شی دی ځوانه؟ خو ته فکر فرصت پسې ګرځې، یو پاکستاني شپه ورځ زحمت باسي، کار کوي، په فابریکو کې کار کوي، ځان باندې شپه ورځ یو کړی تولید کوي، ما ته لږ هغه خپل کورنۍ ته نفقه ګټي، په ما باندې بزنس کوي. ولې باید زه خپله دا کار ونه کړم؟ اوس زما د دومره سیندونه چې دي د اوبو نه که استفاده نشم کولی، دولته اوکې ممکن ده کې سیاسي موضوعات وي، ډېر لوی موضوعات به وي، ولې د مایانو لپاره خو استفاده کولی شم چې پکې بندونه جوړ کړم، مایان پکې ونیسم. موږ کولی شو چې نور نړۍ ته مایان سپلای کولی ګو. یعنې دغسې ډېر زیات نظریات دي. موږ یو زراعتي هېواد یو، د هغه نه ورتېر شه زموږ راشه معدنیاتو ته راشه، زموږ یاقوت، زمرود، لاجوارد، سره زر، سپین زر، تر اوس خبر شوم چې افغانستان الماس هم لري. په میلیونونو ډالر، په میلیاردونو ډالر امکانات موږ په دې وطن کې لرو. دومره زمرد دومره په 10,000 15,000 تر $1,00,000 پورې خرڅېږي. همدا اوس زموږ زمرد، لاجوارد، دا زموږ تالک، قیمتي ډبرې د پاکستان په نوم خرڅېږي، هغو ته ځي. یعنې دا فرصتونه دي که زموږ ځوانان فکر وکړي، موږ ډېر مالداره خلک یو. بله ته د زراعت نه فارغ فرض وکړه، د دې لپاره زراعت نه فارغ چې لاړ شي د چوکۍ شاته او د میز شاته کښېنې، په چوکۍ کښېنې، ښه سوټ واچوي او ارام هلته ته مدیریت وکړې. ته د مدیریت نه نه یې فارغ، ته د زراعت نه فارغ یې. لاړ شه زما کلو ته ولاړ شه، پټو ته ولاړ شه، باندو ته ولاړ شه، هلته زراعتي ځمکې دي، هلته امکانات دي، خلک دي، دا ټول مدیریت کړه، منظم کړه، د هغه نه استفاده وکړه. زما محصل چې د زراعت نه فارغېږي، هغه هم د یو مدیر توقع لري چې بس یو موټر ورته راشي، تر دفتره پورې ورسئ، د میز شاته ناست وي، لپټاپ وي، بس تلیفون کې خبرې وکړي. نو ته خو د مدیریت نه یې فارغ، ته د زراعت نه فارغ. زما انجینر ټول ورځ دلته په خپل دفتر کې ناست دی، نه ځي ساحې ته نه ځي، ټول کار خو په ساحو کې دی. یو معدن کار دی ټول ورځ په دفتر کې ناست دی، معدن خو ټول په غرونو کې دی. تا ولې معدن ولوسته؟ که د معدن سره د علاقه‌مندي نه درلود، استخراج او اکتشاف سره د علاقه‌مندي نه درلود، بیا ولې لا د معدن د ولوسته؟ خو مدیریت په دې لوسته. بس ټول ورځ دلته ناست دي، معدن همالته چور کېږي، هماغه عرفي خلک دي په عرفي شکل ترې باسي، استفاده کوي. خو ټول کارونه انسانانو کوو، اوس ټول ماشین کوي، آرټیفیشل انټلیجنس راغلی.
دغه مصنوعي هوش ورته ویل کېږي د انسانانو کار اوس ماشین کوي که چیرې موږ ځیرک پر مخ لاړ نشو 10 کاله وروسته 15 کاله وروسته موږ ته د کار ساحه کمیږي تر هغه وخته پورې چې دغه چانل منظم نسي موږ نسو کولی چې د آبادۍ خواته ولاړ سو دا چانل هغه وخت منظمیږي چې د زراعت محصل په خپله مسلک کې ځان ورسوي د انجنیري برخې خپل ځان ورسوي حقوقدان باید په خپله ځان ورسوي یو اقتصاددان باید په خپله ځان ورسوي دا ټول یو بل سره بیا همکاري کوي یو څوک مثلا تحقیق کوي دا څوک چې تحقیق کوي یو بل کس چې په عمل کې کار کوي هغه لپاره خام مواد جوړوي بیا هغه ورباندې عمل کوي همدغسې دولت ورته زمینه سازي کوي موږ کولی سو چې په نړۍ کې یو ځل بیا خپل عصري امپراتوري جوړ کو ولې که چیرې زموږ ځوانان سره لاس ورکړي ډېره مننه کوم ډېر زیاته مننه ډېره مننه ټولې خبرې موږ کړې رښتیا هم چې په راتلونکو خپرونو کې به همده دوام باندې نوره مخ دا هم یو ګټه ده حداقل چې څو خپرونه ګوري چې یو فکر شي ورته د خدای د لاره کې داسې حقوق په تکلیف سومه لارې باندې یو مشکلات ما لحد اقل که یو کس هم زما غږ واوري د هغه ژوند تغییر سي زه به ځان جنتي یعنې والا موږ ته خپله ماته یعنې دا ستاسو خبرې یو الګو یو فکر یو فکر چې ایجاد شي طبعا یو انګېزه فکر چې پیدا شي انسان پر مخ ځي یعنې دا سر خدمت دی انا زه په خدمت کې یم دا زما وظیفه ده ډېره زیاته مننه کوو